ها دوستانو د تاسو ته اوس یو کیسه کومه مېلمه راغلی دی چې کیسې وکړه. زه به یو کیسې وکړم زه او کیسې خو بس پخوانی خلکو به کیسې کولې نو هغه هغوی ته یاد وي. څه خو زمونږ نه پکې غلطۍ ملطۍ راځي نو د هغې به معافي کوی راته، زمونږ نه پکې څه هیر وي خو ستاسو د مشغولېدو دپاره یې کوو. یو زمانه کې پخوا په زمانه کې چې کوم دی نو یو سړی و او د دې پېښور د غاړې راته یا په صحابه ته راته یا دغه ته راته بس کار راغلی و. په لار کې یو کس و چې هغه خشاک کړی و ګېډۍ و د هغه نوم سازاد خان و. دا کیسه د سازاد خان کیسه ده. هغه خشاک کړی و هغه ګېډۍ ځان ته اوچتولی نه شو. دغه مېلمه راغی داسې په لار تېرېده دول اواز ورکړه چې راشه ما ته دا ګېډۍ اوچت کا. چې ګېډۍ ورته اوچتو نو د هغه په ګېډۍ کې د سازاد خان لمن ونښتله او بره بانډه شوه. نو دې پېښوري دې تپوس وکړه چې بهي ځوانه ستا دا لمن خو بره ستا را خېټه خو ټوله شلېدلې ده دا ولې؟ ده ورته وی چې زه واپس ګېډۍ ګزار کړم و چې د کوم شي تپوس ته وکړو نو اوس پر ته دې کیسه وکړم چې دا ولې شلېدلې ده. نو وی سازاد خان دې پېښوري ته کیسه شروع کړه او ورته وی چې زه هلک وم ینګ هلک وم او ګرځېدم به او کار کسب به مې نه کو، یو خوا بل خوا به مې منډې ترړې والې او بس یو سور سار و شو شا وه په هغه کې مختلا وم. یو ورځ مور راته ووي چې بچي څه کار کوه په هسې ګرځېدو باندې سړی بد ښکاري. وایي ما به د مور هغه خبره ځان ته نه نیسله او بس لګیا به وم. بیا یو ورځ بیا راته مور ووي چې بچي څه کار مار کوه په هسې ګرځېدو سړی بد ښکاري. وایي ما هغه خبره هم شاته وغورځوله او وایي بیا په هغه خپلو مستو کې او په هغه ټوکو مسخرو کې چې کوم دی نه خلکو سره بیا مشغول شوم. ګرځم او هېڅ پروا نه کوم، به ډوډۍ او چایل راځم او تپوس نه کوم او ګرځم. په درېیم ځل راته مور ووي چې بچې کېناستم ورسره. وایي ما ته یې ووي چې د دې نه مخکې تا ته ما ووی چې څه کار کوه تا کار کسب نه کو، خو ستا د پلار ګټه چې کمول هغه ختمه شوه، بس تر دې پورې ګټه وه بس هغه اوس ختمه شوه. اوس که ته هر څه کوې نو کار به کوې. وایي زه سوچ کې پرېوتلم. وایي ما وی چې زما پلار دومره څه کاروبار کو چې تر اوسه پورې هغه کله په کومه زما نشي یاد چې هغه مړو او زه دا دومره رالوی شوم او زلمی شوم او ما د پلار ګټه خوړه چې د هغه کاروبار داسې څه و د هغه محنت داسې څه کو څه د هغه کو چې هغه دومره ګټه کړې وه. وایي ما مور نه تپوس وکړه چې مور دا راته ووایه چې زما پلار به څه روزګار کو چې د هغه ګټه تر اوسه پورې ما خوړله او خلاصېدله نه اوس خلاصه شوه. وایي ما ته مور ووی چې بچې ستا د پلار کسب ډېر ګران دی، هغه ته نشي کولی، خپل کسب شروع کړه. وایي ما وی نه ما ته د پلار وویل چې د ما پلار څه کار کو هغه کار به کوم. ما ته وی چې د هغې تپوس مه کوه هغه ډېر ګران کار دی هغه تپوس مه کوه. وی ما ورته وی چې نه ما ته به هم دا بل کار کې دومره ګټه نشته څومره چې زما پلار کړې ده، دغه الله ته ووایي چې دغه څه کې داسې ګټه کوله. وی مور ما ته وی چې ستا پلار شکمار و، ډاکې به یې کولې او ستا ځکه تا ته هم چې ستا پلار کار ډېر زیات ګران و، هغه به شوکې او ډاکې کولې او بس دا چل به کو نو دا ګټه یې کړې وه. سازاد خان دې مېلمه ته چې پېښوري ما د پلار کسب شروع کو چې کوم کار به زما مور ته چې بس د پلار کسب کوم. وی ما هم د پلار کسب شروع کړو، 4-5 تنه مې ځان له ښه تکړه ځوانان وکتلو او بهي شوکې او ډاکې مې شروع کړې او دومره شوکې ډاکې مې شروع کړې چې کوم ځای به غټ مال و هغه به ما وخو هغه کې وایي چې دومره کارنامې ما وکړې چې زما نه هر طرف ته د جهان نه هر طرف ته نه علاقې تنګې شوې چې بس هر سړي به وایي چې بهي شوکه کېږي غلا کېږي او دا کېږي او هغه کېږي. وی یو ورځ وه یو بل کلي ته لړو، موږ به نوې کلی کته یو ځای ته لړلو. وایي زما دا عادت وی چې موږ به په یو کور ورلو نو د کسانو به مال راغونډو، ما به دغه کور پوره جان پړتال کو چېرې په دې کور کې دا ځای څه شی دی دغه ځای څه شی دی دغه څه شی دی. وایي زه خو سردار وم نو زه به ګرځېدلم. یو ورځ چې کوم دی نه وي بهي
یو کور ته لړلو او به یې هغه ډېر د مالدار سړي کور او سیکو د سیک کور ته لړلو و ډېر مال و پکې وی مونږه کته خلک ټول په قبضه کې واغسته وی زه چې کوم دی نو وی ما دا ملګري په مال نښتي دي او زه بره په پاڼو بره چت ته وختلم چې چت ته لړم په چت کې یو جینۍ ناسته ده چې ډېره انتهایي ښایسته ده ښکلې ده ډېره مزېداره ده وی ډېره زیاته ښکلې جینۍ ناسته ده وی زه هغې سره په مشغولتیا شوم وی دی په مال نښتي دي ملګري مال اوازونه راکړي چې روضه روضه وی ما وی چې نه زه به هم د جینۍ سره چرڅ کېږي دا جینۍ مې خوښه دا به بوځم تاسو دغه مال اوسئ زه به دا په ډاکه کې وړم وی ما جینۍ سره خبره وکړه د جینۍ زه هم ډېر زیات خوښ شوم خو یې ما ته یې وی چې داسې کار دی چې زما څه شرطونه دي زه به تا سره لړه شم خو زما څه شرط دی هغه به منې وی ما ورته چې ستا یو شرط ما ته منظور دی وی هغې ما ته ووی چې مونږ هندوان یو سیکان یو زمونږ غټه غوښه بلکل نه خوښه یو به غټه غوښه نه راوړې کور ته زه به غټه غوښه نه خورم او دویمه خبره دا ده چې پوره 3 میاشتې به زما خواته نږدې کېږي نه د 3 میاشتو نه پس که ته بیا ما مسلمانه کې نکاح تړې نو ټیک ده خو تر هغې پورې 3 میاشتې به ما سره هېڅ قسمه ستا څه کار نه وي ما ورته چې دا شرط هم راته منظور دی دا اوس دې دغه مېلمه ته کیسه کې دی پېښوري ته اګېډې چې چا اوچته ورته وایي چې داسې کار دی چې بس داسې کار وکړه چې ته نن لړ شه ته نن په غلا پسې راغلی پوه شوې ته نن په غلا پسې راغلی نن لړ شه او ورځ راته وښوله چې په هغه ورځ به راشه د دې چت خوا ته او ناړی به ځان سره راوړې زه به په ناړی در کوزېږم او بیا به ځو او خبره به زما ستا هم دای وی چې دې ما ته کومه ورځ ښولې وه وی زه رالم بایي شوکه موکه خوش شوه په ما باندې ورځې نه تېرېږي زه ډېر پریشان یم ځکه چې ما ډېره ښکلې ښایسته جینۍ ولیدله مال هم تقسیم کړو خپلو کې او وي په پریشانۍ کې مې بله شپه مې دي ته چې هغه شپه راله نو ما دي ته وی چې بھائی تاسو خپل کار کوئ او زه زما خپل څه کار دی د هغې پسې ځم وایي زه رالم ځان سره مې ناړی راوړل او رالم هغه ځای ته او چې کوم ټایم دی ما ته ښولو هغه ټایم له رالم چې دې دیوال سره ننداره وکړه ناړی مې وویشتله ورته دې به راوتړله دا په ناړی راکوزه شوه پاس مې سواره کړه را مې وسته خپل کور ته مې راوستله چې خپل کور ته مې راوسته وی بھائی دا به من کره وه زما مور سره به وه بس مور ته مې چې لکه نن مې پکې داسې غلا کړې چې نن مې پکې انسان راوستلی مال مې نه راوړی وی بھائی دا بس من کره به وه بس زه ما به خپل کار کوو ګرځېدم را ګرځېدم به بس که غلا ملا به شوکه موکه به مې کوله راتلم به وخت تېرېده یو ورځ ونه یو ورځ وه یا میاشت دې ما سره تېره شوه یا یوه نیمه خو زموږ هغه شرط کې لا معاهده کې دا وخت پاتې یو ورځ نه یو ورځ وه چې زه غرمه ټایم رالم کور ته مونږ کر یو ونه وه غټ توتو د هغې لاندې دا ملاسته وه کټ یې اچولی و ګرمی موسم و د هغې ونې لاندې ملاسته وه سترګې یې ورغلې وې پرکاله وه ما چې دې ته وکتله دا نرینې ویښتې په مخ را خوارو ډېره مزه یې کوله ډېره ښکلې ښکارېده پکې وی زه ولګېدلم وی زړه مې ټینګ نه کړه پېښوري ته یې چې زړه مې ټینګ نه کړه پېښوریا او دواړه لاس مې چې کوم دی نو د بازوګانو باندې کېښود یو طرف ته بل طرف ته او په روغ غونته کې مې د دې شونډو ته خوله نږدې کوله په دغه ټایم کې دا په ما باندې پوه شوه او د کټ نه یې راوځانګل ما له یو دکړه راکړه یو دکړه یې راکړه یو دکه غونته کې زه دې خوا راپرېوتم او د کټ نه وځانګل او په کوڅې غر وال وی په زور پسې ما دا مخکې دا زور پسې ما رانیسې مې او دا زورونه کي او ځي ما وی چې یاره خلک را باندې خبرېږي ځکه چې ټول خلک یې تماشې له راغلو چې سعادت خان ښځه راوستې ده اوس را باندې خلک خبرېږي وي زه روان یم ما سره خپله تور هم ده دې پسې رو ځمه چېرې د کلي نه بار شي نو بیا دغه کوم دلته کې خو قیامه جوړېږي
وای سر به څه کوم خو چې دا ما ته ودرېدل نو زما دې ته خیال نه ما دې سره خبرې کولې دې زما نه توره راښکله او एकदम په ما باندې گزار وکړم نو زما دا خېټه هغې سره وشلېدله چې خو دې چې تا د خېټې تپوس وکړو نو زه هغې په ما باندې د تورې گزار وکړو زما دا خېټه هغې سره وشلېدله زه په خپل ځان شم او دا رانه لړه ده زه خو خلکو راوړم او هسپتال ته وړم او بیمار وم هسپتال کې مې بله موده تېره کړه زخمونه مې تازه و خو تنګ ډېر وم وی بای چې کوم دی نو وی چې کله مې زخم دومره ګزاره وکړه ټیک شه زه ګرځېدو شوم نو ما وی چې سوګند مې خوړلی زما د ذهن نه هغه جینۍ نه وتله ما وی چې هغې پسې به ځم وی دا د یو سیک لور و ډېر مالدار و وی بای دا زه خو لړم وی بای هلته کې چې کوم دی دې سره د ملاوېدو کوشش مې ډېر کو خو د سیک په کور به بیا څوکۍ ولاړه وه لار نه کېدله وی هلته یوه بی وه وی ما هغې ته چې څومره پیسې غواړې خو د جینۍ ته ووایه چې یاره هغه تا چې کوم کس په دغه والی و او ته ورسره تللی وې هغه راغلی دی او تا سره صرف 2 خبرې کول غواړي زه د جینۍ نور غرض نه خو صرف ته چې هغه له لږ غونته ټایم راکړه یاره بیا ورته چې دا خو ډېر ګران کار دی خو زه ګورم که څه لار مې موندله د پیسو لالچ خو عجیبه شي بیا لالچ واغېستله جینۍ ته ورسېدله جینۍ ته وایي چې دغسې تا سره مخکې ته چا سره تللی وې نو هغه کس راغلی دی دا خو واپس خپل کور ته لړل او بس سیک ته بیا چې کوم دی څه بانې مانې کړي چې دغسې په زوره په یو ډاکو تښتولم او ځان مې ترې خلاص کړو په توره مې ووه په دې خو ځان په خپل کور کې ځای کړی چې دې ورته خبر وکړه هغې ورته وایي چې داسې کار دی بیا ته وایي چې هغه ته اوس وایه چې ته اوس خپل سمې کوه زما واده تیار دی د پلار او دا چې څنګه لړو نو بس پلار والا یو بل سیکو هغه سره والا کوېدن وکړله بس دغه د واده ودې وي دې بیا ته وایي چې داسې کار دی چې اوس خو زما واده دی هغه ته وایي چې اوس خپل سمې کوه تا سره هغې چې کومه معاهده کړې وه تا هغه معاهده سر ته ونه رسوله په نیمګړه کې دې پرېښودله خیر خو وي بیا راړی ته دا خبره وکړله وي ده بیا ورته چې د هغې خو واده دی او پلانکي سیک کره به ودیږي بای ده وایي چې راشه اوس خو دغه کار ګران دی خو اوس یو بل کیل وکړه بای دې هغه بیا ته وایي چې داسې کار به وکړي چې ماله به د زنانو ښکلې جوړه راوړي یو به راله پړونې راوړي او د واده په ورځ باندې به زه دا دې سره ملاوېږم چې په هره طریقې وی بای ځان نه مې ښځه جوړه کړله سعادت خان وایي چې ځان نه مې ښځه جوړه کړه او بای د ښځو جامې مې واچولې ځان سره مې یو چاړه واغېستله چې هغه چاړه مې ځان سره ایښې ده او بای چې کوم دی نو هلته کېناستلم چې کله جنج راته ډولۍ راتلله بای زه جنج سره روان شوم زه جنج سره بس روان شوم ښځو کې روان شوم او لاړم ډایرکټ د ناوې کمرې ته مې ځان ورسو او هلته یو پالنګ و د هغې لاندې کېناستلم ما وایي چې بس دې نه نور به څه ژوند په دنیا وغواړم خو یا به جینۍ بوځم یا به ځان دلته مړ کړم خو پرېږدم نه وی بایي دا پالنګ لاندې مې ځان غلی کو شپه شوه ناوې خپلې کمرې ته راله خلکو راوستله هغې ته نه لړلو دا په پالنګ کې کېناستله او د دې خاوند سیک چې کوم هغه راغی کور ته چې راغی وی بایي خلک ټول لاست خپلو خپلو کمرو کې د واده خلک سم لاسته او دې چې څنګه راغی نو وي دې سره په دې نه ډایرکټ سپېړه ویسته چې ته یو غیر کس سره تللی وي او تا داسې کولو تا داسې کولو زړې خبرې ورته کولې وي دا ډېره تنګه شوله وی چې ته بله سپېړه ایستلی وي دې دکه ټیم کې چا کړه چې یا افسوس دی سعادت خانه وی چې دې څنګه وي سعادت خانه نو ما وی چې راشه اوس پې ورځه لکه دې دغه دماغه مینه ورته رایاده شوه وی بس एकदम راووتلم او بس سیک مې چې کم دی نو بس په هغه پالنګ کې راوویشته وی دې ته چې پته ولګېده چې دا خو سعادت خان دی بایي بس سیک مې هلته کې په هغه پالنګ کې حلال کړو او دې ته مې چې شابه وی دې ما ته وی چې دغه جامې واچوه
او دا د سیک یو شامله وه ویزا په سر کېده او یې بایي چې کوم دی نو لړلو دې ته اسو لاړو وي چې کوم دی نو د دې په خپل د سیک اسونه و هغې ته لړم اس مې پکې تیار کړو چې څو خلک پوځل نه وي بایي جینۍ مې راوچته کړله خپل وطن ته مې راورسوله او دلته بس خلکو ګډه کړه چې بهي سادات خان بیا ښځه راوستله وی خلک د دې ځای ټول بیا راغونډ شوي بهي ښه په طریقه مې واده وکړو دا دې اوس هغه پېښور د کیسه کې او اوس مې د هغې ښځې نه هغه ښځې نه مې 5 بچي دي او ته به ځې نه ما سره به ځې تا ته به زه هغه ښځه هم ښیمه او خپل الواد به راته هم ښیمه چې 5 واړه ته زما اوس شوي دي دومره زمانه تېره شوله بس هغه مېلمې هم ځان سره راوسته پېښور هغه ګېډې ځان سره اوچت کړه کور ته چې دا خو نه هغې ما ته وي چې خشاک به راوړي وي زه خشاک پسې راووتلم دا پاند درونو ما ته وي چې ما ته اوچت کړه دی کې زما لمن بانډه شو تا زما دا پرخر ولیدو تا زما نه تپوس وکړم دا کیسه داسې ما ته مکمل کیسه وکړه چې ما ته دا جینۍ په دې طریقه میلاو شوې وه او اوس ته زما 5 بچي دي 2 هلکان دي او 3 جینکۍ دي او اوس به ته ما سره ځې هغه به تا ته د خیمه پېښورۍ ځان سره راوستو او هغه حالات یې ورته د کور ټول پوره وښولو چې دا واقعیت او دا هغه ښځه ده